السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یو محترم پوښتنه کړې ده چې په ښځه باندې بدګمانه یم. بس بدګمانه یم، قسمونه ورکوم چې دا به له ما څخه سیوا د بل چا سره اړیکې نه وي. دا قسمونه راکوي او راته وژاړي چې زما ته خاوند یې، ته مې عزت یې، ستا څخه سیوا بل چا سره نه زه کار لرم نه ضرورت لرم. دی وایي زه پر بدګمانه یم، زه هېروم یې، په دې خو زما غاړې نه بندېږي. محترمه ډېر عظیم جرم کوې، په ګناه کبیره کې اخته یې. د بدګمانۍ و، د زنا و، د غلا و، د قتل و، د لواطت د دغو ټول کبایر دي. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة الحجرات په 12 آیات کې راته وایي یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ای انسانانو ایمان والا و، تاسې ځانونه وساتئ له بدګمانۍ څخه. او د عبدالله بن عباس رضی مبارک څخه روایت دی چې نهی الله المؤمنه، الله جل جلاله منع کوي مؤمن ان یظن بالمؤمن سوءا، چې دی پر مسلمان باندې د بدو ګمان وکړي. او د ابوهريره رضی مبارک څخه روایت دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي دي ایاکم والظن، ځانونه وساتئ له بدګمانۍ څخه. او د بیبي عایشې صدیقې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلي من اساء باخیه الظن فقد اساء بربه. که چا په یو مسلمان ورور یا مسلمان خور باندې بدګماني وکوله، هغه پر الله جل جلاله باندې بدګماني وکوله. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ان الله یقول، الله جل جلاله وایي اجتنبوا کثیرا من الظن، الله منع کړی ده، نو تاسې بیا ولې بدګماني کوئ؟ او دغه رنګه ابن ماجه د ابن عمر رضی الله څخه روایت کوي، هغه وایي رأیت النبي صلی الله علیه وسلم، وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولیدی یطوف بالکعبه، په بیت الله شریف سره طواف کاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کو بیت الله شریف ته ګډ دی، غږیږي ورته، وایي ما اطیبکی و اطیب ریحکی، څومره خوشبویي دې ده او څومره ښایسته یې او څومره عزت دې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي والذي نفس محمد بیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کوي، وایي په هغه ذات دې مې قسم وي چې د زما روح د ده په قبضه کې دی. لحرمة المؤمن اعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وان يظن به الا خيرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیت الله شریف ته وایي زما دې د الله په هغه ذات قسم وي چې زه د ده په قبضه کې یم، زه ده پیدا کړی یم. د یو مسلمان احترام اعظم عند الله، هغه ډېر غټ دی په نزد الله، ستا تر احترام، ستا تر تعظیم. تفسیر در المنصور جلد 14 صفحه 555 د سورة الحجرات 12 آیات کې دې ته مفصل وضاحت ورکړی دی. نو محترمه بدګماني مه کوئ. دوی چې سهار ته یې ووځي هلکه نارواوې کوئ، که رواوې کوئ، دوی پر دې بدګماني نه کوي. او حتی هلنګ کې دغه پښتانه خلک، پښتانه تجاران، پښتانه ماحول چې هغه پر بیابان څومره بد اعمال کوي، ټول نه بعضې، ابدې. نو